بواسیر کم ته چې هیمورایډ ویلی کېږي 3 غټې وجې دي چې د دې په وجه باندې هیمورایډ دا انسان ته کېږي. په دغه 3 غټو وجو کې په فرست نمبر باندې لیس اینډ ټیک اپ واټر. کوم انسان چې اوبه کمې څښي، په وجود کې د اوبو کمی، کله چې په وجود کې د اوبو کمی راشي نو انسان ته قبض وشي، او چې قبض ورته وشي دا بیا ګنټه په باتروم کې ناسي، په واشروم کې، او امتیاز یې نه کېږي. نو اولنۍ غټه وجه چې دا هغه د اوبو کمی دی. کم خلک چې اوبه کمې څښي دیو ته غټ چانس دی چې دیو ته د بواسیر د هیمورایډ مسله راشي. دویمه خبره، د کم انسان خوراک چې ټیک نه دی، بیلنس ډایټ نه کوي، صحتمند خوراک نه کوي، صحتمند د غذا نه اخلي، د په خوراک کې فایبرز نشته، کم خوراک چې دی وکړي هغه هضم کېږي په اسانه سره نه، نو دې انسان ته چانسز ډېر زیات دی چې هیمورایډ ورته وشي، بواسیر ورته وشي. او دریم هغه خلک چې هغه خوراک کوي خو ورزش نه کوي. نو کوم انسان چې ورزش نه کوي، لیک اپ ایکسرسایز، د ورزش کمی چې په انسان کې راشي، ورزش نه کوي، نو چانسز ډېر زیات دي چې د انسان ته هیمورایډ وشي، بواسیرو مسله ورته راشي. نو ګوره د 3 غټو وجو نه انسان ته د بواسیرو مسله راځي. یو د اوبو کمی چې په وجود کې راشي، خوراکي ګډوډي، خوراکي ټیک نه وي، فایبرز پکې نه وي، او دریم چې ایکسرسایز نه کوي، ورزش نه کوي. نو که تاسو غواړئ چې دا بې حیا بیماري موږ ته ونیسي، د دې بې حیا بیمارۍ نه موږ ځان بچ وساتو، نو تاسو اوبه ډېرې زیاتې څښئ، د خپل خوراک خیال وساتئ، او ورزش ریګولر ایکسرسایز لازمي کوئ، نو تاسو ته به د هیمورایډ د بواسیرو دا مسله نه راځي.